جینۍ سره واده وکړو، د انګلند کرکټر ولګېده او د اسټرالیا کرکټرې سره واده وکړو. د دې دواړو تعلق چې دی د ومن ټیم سره دی او دوی چې دی نو له اولنۍ کومه ملاقات چې و نو دا بیګ بیش لیګ کې شوی و ملګرو. له اولنۍ دا کومه جینۍ چې ده د انګلند سره تعلق لرونکې نو دې نوم دی ایمي جونز او دې چې دی نو دا د خپل ټیم چې ده نو دا کیفره ده ملګرو چې کومه د دوی ټیم دی نو په هغه کې دا کیفري کوي او د هغه بل یې نوم چې دی نو کلیري نوم یې دی او دا د کلیري او دا د اسټرالیا د ټیم سره تعلق ساتي. دې لوکل میچونه کوي خو د هغه نه پس چې دا انټرنیشنل میچونو ته نه ده ریپرزنټ شو، موقع ورته نه ده میلاو شو. ورته دا بیګ بیش لیګ و نو هغه چې نو دا ټول ورته راټولېږي نو دوی د یو بل سره تعلق راغلی او د یو بل سره مینه محبت یې دومره زیات شو چې دوی د یو بل سره واده ته جوړ شول. دوی دا فیصله وکړه چې د جینۍ دا فیصله وکړه په انسټاګرام باندې دا پوسټ وکړو چې زه د دې سره واده کوم. ایمي جونز دا انسټاګرام باندې پوسټ کړه او چې زه به د کلیري سره واده کوم ملګرو. د انډیا او د پاکستان چې څنګه میچ وي نو داسې د انګلند او د اسټرالیا هم میچ وي. نو دوی وایي چې موږ په یو بل سره وادونه وکړو نو موږ به په یو بل سره مینه محبت دا ملکونه به د یو بل سره مینه محبت شروع کړي. ملګرو که تاسو سوچ وکړئ نو که نه شیر ملک د ثانیه مرزا سره واده کړی دی او بیا که تاسو حسن علي وګورئ نو د هغه هم د یوې انډیاین سره واده کړی دی ملګرو. که تاسو سوچ وکړئ که نه نو دا خو یو بل شان واده دی ځکه چې جینۍ د جینۍ سره واده کوي او دې بالکل په انسټاګرام باندې پوسټ کړی چې زه د ایمي جونز چې دی نو دې پوسټ کړی چې زه به د کلیري سره واده کوم ملګرو. نو آیا تاسو په دې کې څه وایئ؟ زه خو هم ډېر زیات حیران یم چې جینۍ د جینۍ سره څنګه واده کوي که نه. خو دا یوه کرکټره ده او بل یو بل سره محبت شوی دی. وایي چې زمونږ ملکونه چې دي نو دا د یو بل سره تعلق صحیح کړي ځکه چې د یو بل سره جوړ نه راځي نو وایي چې دې لپاره موږ واده کوو.